د میدان وردګ ولایت د کرکټ امریت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري پیل شوې د روزنیزې اکاډمۍ چارې 80% بشپړې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. واقعا لکه تاسې چې نن وینئ په ساحه کې کار جریان لري. دغه روزنیزه اکاډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ د 2025 کال انشاءالله ختمیږي. په 2023 کې شروع شوې ده. البته دا روزنیزه اکاډمیانې په 4-5 ولایتونو کې وي چې یو پکې میدان وردګ ده. تقریبا 80% تللي دي. صرف ځکه دي کې یو چمن پاتې ده. نور د ویشتن ځایونو تقریبا اکثره برخه شوې ده. د دې نیټونه یا هغه جالونه چې دي هغه تکمیل شوي برابر شوي دي. نن تاسې وینئ چې فلزکار راغلی ده. هغه صرف هغه چنګکونه لګوي چې په دې کې نیټونه واچول شي. هر څه ورته اماده دي. مسؤلین زیاتوي یا د اکاډمۍ د کرکټ یوه داسې لوبغالي په څنډه کې ده چې 80% چارې بشپړې شوې او پاتې کارونه یې له څو کلونو وروسته درېدلي. همدارنګه هیلهمند دی چې اړونده ادارې به ورته ځانګړې پاملرنه وکړي. دغه منګ اکاډمي چې دا د روزنیزه اکاډمي چې دا خپله د ګراوند په یو څنډه کې موقعیت لري. دغه ګراوند د مرکز میدان ښار کې تقریبا د 20 جربو ځمکې ساحه کې جوړ شوی ده. البته د دې 80% کار شوی ده. نو انشاءالله امیدوار دي ته یو چې په دغه نوي کال کې دغه په خپل پلان کې شهرسازي ونیسي او دا تکمیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د میدان وردګ ولایت سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم دا ډول روزنیزه اکاډمۍ رغول کیږي.